السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به وي. زما په دې سایټ باندې تاسو ته چې کوم په ټوکاري ملګرو د پی ټي ایم ډېر ښه ورکر چې کوم دی عارف وزیر او یو تقریبا 1 مئی نو زه به ووایم چې یاره یو هفته د وشو چې یاره چا قتل کړی په ډزو باندې چا وشي. نو ډېر ملګرو ما ته دا دغه راسینډ کړو چې یاره ته په ده باندې څه ووایې یا د قاتل څوک دی. نو دا خو الریډي ټولو ته پته چې یاره د قاتل څوک دی. دا خو لکه موږ ته پته نشته چې یاره د قاتل به څوک وي. دا به یا د چا سره دښمني وي هغه به وي یا به بل څه وغیره دغې خبرو کې چې لکه دا مثال په طور د حکومت کس دی یا هر څوک چې وي نو د ده لا داسې کنفرم پته نه لري چې د چا سره ذاتي دښمني وي. نو دا به د هغه دا به ده ته پته وي، د خاندان ته پته وي، د چې کوم ورکران دي هغو ته به پته وي چې یاره د قاتل څوک دی، دی چا ووجو یا ده ته چا دمکیانې ورکړلي. هغه د خپل ذاتي ژوند سره تړلې خبرې دي. نو دی د پی ټي ایم اوس ډېر پی ټي ایم والا ملګري چې کوم دي هغه دا خبره کوي چې یاره موږ به د آرمي سره چې کوم دی که منظور پښتون وایي د آرمي سره چاته جنګ کوي نو څوک ورته تیار دي. نو هغه خو به چې د پاګلان چې د هغو د سیټ کمیږي هغه به چې د هغه پاګلان به وي چې د آرمي سره به جنګ کوي. ځکه چې د هغه آرمي سره ته جنګ کوي کوم چې ستا په ملک باندې د حفاظت په طور ناست دي، ته بېغمه خوب د هغو د لاسه کوې. که چې ته د آرمي نه ونه ځې چې ته به نه وي د طالبانو د هر چا به چې ته تس نس کړی به وي. ځکه چې ملک ته ډېر زیات دښمنان ناست دي، بیا خاص کر پښتنو ته. نو چې دا پوج نه یا بل څه داسې وغیره نه نو بیا به مطلب دا دی چې تا به نه خوب کړی و، نه به دې آرام کړی و، نه به دې روزګار کړی و. دا خو دوا پکار ده دغه آرمي ته یاره چې د آرمي په مطلب موږ د حفاظت لپاره ولاړه ده شپرونی او د شپې ورځې د هغو ډیوټي ګشونه کوي، لارې ګودرې چې کوم دی ګوري ستا حفاظت لپاره. ځکه خو ته سړی بېغمه خوب کوي. نو په دغه معاملاتو کې یا په دغې قصو مسلو کې چې کوم دی ملګرو دې کې ګوتې ور نه دي پکار چې یاره اوس مثال په طور سړی ډېر خلک په آرمي باندې شک کوي، په پاک آرمي باندې شک کوي یاره دا وایي هغو قتل کړلی. نو د هغو ستا سره کار څه دی چې هغه تا قتل هغه خپله ډیوټي کوي. تا له یو ملک ساتي بس خپله ډیوټي ده. هغه جنګ کوي چې د دښمن ملک سره جنګ کوي. په رالي کې به اوس بیله بیله چې کوم دی یو ورکر به وژني او وچ به به تا وژني. ولې به دې وژني؟ نو داسې تهمتونه چې دي دا په پاک آرمي لګول نه دي پکار. او د دې د قاتل چې هر څوک نو بس هغه به بیا هغو ته پته وي، الله ته پته ده او هغو ته پته ده. نو ډېرو ملګرو ما ته راولېږو چې ته پې څه ووایې او آرمي ته څه ووایې. آرمي چې ده ما تاسو ته لا وویل چې دا ته چې بېغمه خوب کوې که نه، بېغمه چې او روزګار کوې، بېغمه چې خوب کوې، بېغمه چې ګرځې ښه په امن امان باندې چې ته ګرځې، دا ټول د دغې آرمي د لاسه ته ګرځې، د آرمي د لاسه ته خوب کوې، د آرمي د لاسه ښه په امن باندې ګرځې. نو زه په خپل پاک آرمي پسې څه ولې ووایم؟ بله خبره دا ده چې چا لیدلي آرمي چا لیدلی چې یاره راغلی او وزیر مړ کړلی چا به ویشتی. نو چې کس تاسو ته معلوم نه دی هسې بې وجه دا تهمتونه چې دی وزیرستان والا پکې کوم ملګري چې وي هغو ته وایه به چې یاره هسې تهمت لګول نه دي پکار. د ده چا سره ذاتي دښمني وه چې څه مو هغه بس د وخت پوره و هغو ته رسېدلی. نو په آرمي باندې تاسو تهمتونه مه لګوئ. ډېر وزیرستان والا راپاڅېدلي یو پوسټونه ورکړلي چې یاره د پاک آرمي سره که منظور پښتون جنګ کوي څوک تیار دي. نو لاول مې کوم درته مو بیا هم درته وایم چې هغه به یاره ډېر پاګلان قمقلان به خپل مرګ به غواړي چې یاره د آرمي سره ته جنګ کوې. ما خو تاسو ته وویل چې بېغمه خوب ته کوې، په امن او امان چې ګرځې، روزګار چې کوې دا ته د دغه آرمي د لاسه کوې او د آرمي سره جنګ ته د حکومت سره جنګ کوې، د خپل ملک د محافظانو سره ته جنګ کوې. نو ملګرو داسې نه ده پکار چې یاره ته یو سړي ته کنځل وکړي یا دا وکړي یا آرمي وکنځي. آرمي کنځل دا زما حفاظت دی، زما د حفاظت لپاره لګېږي، د قدر کول پکار دي. بل دا چې قانوني نو چې په قانون کې تا ته مثال په طور یو څیز وایي چې یاره کرفي ده او ته بیا باوجود د هغې راځې نو که هغه تا له سزا درکوي خو خامخا ځکه چې ته قانون ماتې. بل خبر دا چې تا ته وایي یاره دا ګاډی په دغې لار مه بوځه، په دغې ځه ته په هغې لار باندې بیا ځې. هغو چې تا ته وایي په کومه لار مه ځه خو په هغې کې سیچل دی که نه ستا ته خطره ده ځکه تا ته وایي چې مه ځه. نو ستا د پیدې دپاره لګیا دي. نو په آرمي پسې خبرې کول نه دي پکار ملګرو. او بله دا چې وزیرستان والا پښتنو ته زه وایم چې یاره مهرباني وکړئ د آرمي خلاف سم ووایئ. بل دا چې د آرمي سره د جنګ کولو دا قصې مسلې چې دي دا پرېږدئ. بس هغه ته خپل وخت پوره و، هغه ته خپل نصیب رسېدل دی، مړ دی. دوا ورته کوي چې بس الله یې وبخي. ملګرو کوم ملګري چې زموږ په چینل نه وي نو پلیز مهرباني وکړئ چینل سره سبسکرایب کړئ.